السلام علیکم د پښتو ټایم چینل مینوالو امید دی چې روغ جوړ وئ درنو مینوالو دا ویډیو موږ تاسو د کاین ماسټر اپلیکیشن په باره کې برابر کړی ده کله چې موږ له پلی سټور څخه د کاین ماسټر اپلیکیشن په خپل انډرایډ موبایلز کې انسټال کوو او په دغه پروګرام کې بیا موږ یو ویډیو سیو کوو نو موږ ته په پاس سر کې د کاین ماسټر واټر مارک لوګو راکړي که موږ غواړو چې دغه لوګو له ویډیو څخه یا کاین ماسټر اپلیکیشن څخه ختم کړو نو ډېر اسانه طریقه ده ویډیو در سره مکمل فالو کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ زموږ سره اوسئ. نو درنو مینوالو زه به اوس دلته یو ویډیو اوپن کړم تاسو ته د واټر مارک لوګو دلته ښکاري او کله چې موږ دلته په دې ډیلیټ باندې کلیک کوو نو موږ نه د پیسو غوښتنه کوي خو نه موږ یو روپۍ هم نه ورکوو او غواړو چې پرې ځان ته ډاونلوډ کړو. نو اول به موږ کروم کې ګوګل ته راشو په ګوګل کې به سرچ کو چې کاین ماسټر موډ digitwin.com کاین ماسټر موډ digitwin.com دا موږ په ګوګل کې سرچ کو. کله چې دا موږ په ګوګل کې سرچ کو نو موږ ته بدلته دا انټرفیس راکړي چې ډاونلوډ کاین ماسټر پرو فولي انلاکډ موډ دا به موږ سرچ کو. په دې کې بیا ډایرکټ موږ ته د بل انټرفیس راکړي چې دلته موږ بیا راشو go to download page ته به راشو دا به موږ دلته کلیک وکړو. کله چې دلته کلیک وکړو موږ ته بل انټرفیس راکوي چې په دې انټرفیس کې موږ سره چې اول آپشن کوم یو دی دلته به راشو ډاونلوډ کاین ماسټر موډ لیټیسټ د باندې به کلیک وکړو. کله چې په دې موږ کلیک وکړو نو موږ ته د ډاونلوډ آپشن راکوي. کله چې د ډاونلوډ آپشن موږ ته راکړي نو موږ به ډاونلوډ کوو. ما ته ډاونلوډ آپشن راغی زه په دې باندې کلیک کوم چې ډاونلوډینګ سٹارټ شي. ډاونلوډینګ ما سره شروع شو اوس ډاونلوډینګ کېږي خو زه به دا ویډیو د لږ ساعت دپاره سټاپ کړم. کله چې ډاونلوډ مکمل شي نو زه به واپس خپل ویډیو سټارټ کړم. ښه مینوالو اپلیکیشن موږ سره ډاونلوډ شو. زه به په ډاونلوډ فولډر کې چیک کوم چې موږ سره ډاونلوډ شوی که نه دا د موږ سره اپلیکیشن ډاونلوډ دی خو مهمه خبره چې اوس زموږ سره کومه یو ده موږ به راشو د پلی سټور څخه چې موږ کوم کاین ماسټر اخیستی دا به موږ انسټال کړو. کله چې دا موږ انسټال کړو نو زموږ ویډیوز یا پروجیکټس چې کوم وي په هغه کوم اثر نه غورځېږي. زه به اوس راشم او دا نوی چې موږ د ګوګل څخه ډاونلوډ کړو دا به زه انسټال کړم او کله چې اپلیکیشن زموږ په موبایلز کې انسټال شي نو بیا به د انسټالیدو نه وروسته راشو او د اپلیکیشن به موږ اوپن کړو. اپلیکیشن چې اوپن شي نو موږ الاو به کړو بیا به یو ځل الاو کړو موږ ته به خپل پروجیکټ چې کوم وي هغه به موږ ته دلته شو کړي. دا د ما دلته ویډیو هم اوپن کړه خو موږ سره د واټر مارک هغه لوګو هیڅ دې ځای کې نشته. نو درنو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.